آیا تاسو ته پته ده چې کوم الفاظ تاسو د خپلې ژبې نه وباسئ هغه صرف د مخامخ سړي تر غوږونو نه رسیږي، هغه د دې کائنات په هر څیز باندې اثر کوي، تر دې چې په هغې اوبو هم کوم چې تاسو هره ورځ څښئ. زموږ دین خو 14 کاله مخکې موږ ته د ښو خبرو کولو او د بدې ژبې نه د ځان ساتلو تاکید کړی دی. خو نن د جدید ساینس یو داسې حیرتناکې تجربې ټوله دنیا حیرانه کړه چې سړی ورته حیران پاتې شي. السلام علیکم دوستانو، د ژوند رازونو ته په خیر راغلی. نننی ویډیو کې به موږ په دې خبره پوه شو چې د خولې الفاظ څنګه د اوبو شکل بدلولی شي او دا څنګه ستاسو په ټول ژوند باندې اثر کوي. جاپان یو مشهور ساینسدان چې نوم یې ډاکټر مسارو ایموټو، هغه په اوبو باندې یو اوږد ریسرچ او تحقیق وکړو. هغه دا منلو چې د اوبو په منځ کې یو داسې حافظه او یادداشت دي چې هغه د انسان په احساساتو او الفاظو باندې پوهیږي او محسوسوي. دې خبرې د ثابتولو لپاره هغه یو عجیبه تجربه وکړه. هغه په مختلفو بوتلو کې اوبه واخیستې. په ځینو بوتلو باندې هغه د مینې او محبت نه ډک الفاظ ولیکل، لکه شکریه، تھینک یو، او مینا یعنی لو، او امن یعنی پیس. او په ځینو نورو بوتلو باندې هغه ډېر بد او د نفرت نه ډک الفاظ ولیکل، لکه بېوقوفې، نفرت او زه به تا مړ کړم. د دې نه پس هغه دا بوتل په فریج کې کېښودو چې دا واوره شي. بیا یې د یو ډېر طاقتور مایکروسکوپ په ذریعه د هغې د واوره شوي اوبو د کرسټل تصاویر واخیستل. کله چې د دې تجربې نتیجې مخې ته رالې، نو پخپله ډاکټر مسارو او د هغو ټیم حیران پاتې شو. کوم اوبو ته چې د شکریې او د مینې غوندې ښکلي الفاظ ویلې شوي وو، د هغې کرسټل داسې ښایسته او روښانه او دایرې په شان برابر وو لکه د قدرت یو شاهکار چې وي. تر دې چې کله اوبو ته د الله پاک نوم یا دعا تېره کړې شوه، نو د هغې د کرسټل ښکلا د لیدو وړ وه. خو بل طرف ته کوم اوبو ته چې د نفرت او غوسې الفاظ ویلې شوي وو، د هغې کرسټل د هغې توازن بیخي خراب وو. هغه دننه مات ګوډ وو، تور او داسې بدصورته ښکارېدل لکه هغه اوبه چې بیماري شوي وي. دوستانو، اوس لږ په یخ دماغو سره په دې خبره سوچ وکړئ چې ساینس وایي چې انسان 70% د اوبو نه جوړ دی. زموږ دماغ، زموږ زړه، زموږ وینه دا ټول د اوبو نه جوړ دي. که څو الفاظ د یو ګیلاس د اوبو کرسټل دومره ښایسته یا دومره بدصورته کولی شي، نو لږ سوچ پکار دی چې کوم الفاظ چې موږ 24 ګنټې په خپل کور کې وایو، خپلو بچو ته یې وایو، یا پخپله د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، هغه به زموږ دننه په دې 70% اوبو باندې څومره اثر کوي. کله چې موږ هر وخت د مایوسۍ، ګیلې شکوې او بد الفاظ وایو، نو په اصل کې خپل بدن ته د بیمارو او د بدصورتۍ بلنه ورکوو. او کله چې د شکرګزارۍ، د مینې او د محبت خبرې کوو، نو دې سره دننه بدن له صحتمندي او سکون ورکوو. هم دا د ژوند راز دی، په الفاظو کې ژوند دی. دا انسان جوړولی هم شي او رڼولی هم شي. ځکه دننه خپل الفاظ بدل کړئ، ښې خبرې کوئ، شکرګزاري خپل عادت جوړ کړئ، داسې چې ستاسو د ژوند اوبه هم د دې خوبصورتو کرسټلز په شان وځلېږي. امید دی نننی ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. دا د خپلو عزیزانو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی هم د خپلو الفاظو په طاقت پوه شي. دا چینل سبسکرایب کول بالکل مه هېروئ. بیا به ملاویږو د یو نوي راز سره. الله حافظ.